څنګه کولی شو چې د زړه دغه ناروغۍ یا د زړه د شریانونو دغه ناروغۍ تشخیص کړو؟ همدارنګه د صدر نښې نښانې نسبت سن ته تفاوت. نننۍ خپرونه مو د یو داسې ناروغۍ په اړه چې ډېره خطرناکه او وژونکې ده ځانګړې کړې ده. عوامل د دې چې دي په ژمي کې د زیات رطوبت موجودیت ده چې په زیات رطوبت کې د اکثره انتاناتو خصوصا د ویروسي انتاناتو د تکثر دپاره زمینه ډېره مساعدېږي. دغه خپرونه تاسو ته شفاخانه کابل آسیا برای تامین صحت شما لخوا وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ژوندون نړیوال تلویزیون ګران لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خوشحاله یم چې زه ډاکټر سیدجان قایزاده د روغ رنځور خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. ګران لیدونکو دا خو به تاسو ته پته وي چې روغ رنځور یوه روغتیایي خپرونه ده او په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د هغو روغتیایي مشکلاتو په اړه چې د هغې پیښې او وقوعات زموږ په هېواد کې ډېر زیات معلومات درکوو. نو همدارنګه نننۍ خپرونه مو هم د یو داسې موضوع په اړه چې د هغې پیښې او وقوعات زموږ په هېواد کې ډېر زیات دي ځانګړې کړي. نو نننۍ خپرونه مو د سترګو د تردیداتو یا تروما په اړه ځانګړې کړې ده او خوشبختانه موږ سره بیا هم د سترګو متخصص ډاکټر رفیق الله قیومي میلمه دی. ډاکټر صاحب په لومړي قدم کې تاسو ته په خیر راغلاست وایو. مننه تاسو ښه مننه. د ژوندون راډیو تلویزیون ګرانو لیدونکو او اورېدونکو ته چې همدغه ساعت زموږ خپرونه ګوري سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه کور رمضان. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې په پیل کې یادونه وکړه چې نننۍ خپرونه مو د سترګو د تروما یا تردید په اړه ځانګړې کړې ده. که تاسو زموږ ګران لیدونکو ته د سترګو د تردید یا تروما په اړه یو څه رڼا واچوئ او څه وضاحت ورکړئ تر څو نورو موضوعاتو ته راشو او په دغه برخه باندې ښه پوه شو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول هغه تردیدات چې نه یوازې په سترګه بلکې د انسان په عضویت باندې واردېږي په مختلفو مواردو کې د دوه حالتونو څخه خالي نه دي. ممکن دغه تردیدات پوست تردیدات وي، فرضاً د یو سوک سره ضربه ویني سترګه یا د بوکس پنجې سره یا د والیبال توپ سره یا یو کس په ځمکه راغورځېږي یا د تیږې سره ضربه ویني په قصدي حالاتو کې دغه پوست تردیدات دي. او بعضې حالاتو کې تیره یا نافذه تردیدات دي چې د یو چاقو سره، چاړې سره، حتی قاشق پنجې، میخ، ستنې، دا ټول هغه حالات دي چې تیره تردیدات دي چې دواړه حالات سترګه متضرر کولی شي او ناګواره حوادثو په طرف باندې کېدی شي ولاړ شي. همدارنګه ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو ته او دوستانو ته هم پته ده تیزاب او داسې نور مواد ممکن په سترګو باندې وشیندل شي، دا هم په تردیداتو دا هم په کیمیاوي تردیداتو کې راځي چې زموږ د بحث موضوع ده. په دې باندې ممکن بحث وکړو په تفصیل سره. سمه ده. ډاکټر صاحب اوس راځو دې ته چې که چیرې یو داسې شخص چې هغه د سترګو شدیده تروما لیدلې وي نو د هغې په سترګو کې د سترګو په ساختمان کې کوم تغییرات منځته راځي او کوم مشکلاتونه منځته راځي، که تاسو په دې اړه یو څه یادونه وکړئ. خوشبختانه چې سترګه د انسان په عضویت کې یو مهمه عضو ده، په همدې شکل باندې د الله تعالی په فضل سره یو محافظوي برخه هم لري چې په خپله د سترګې کره یا ګلوب چې ده په یو هډوکینه صندوقچه کې موقعیت لري چې په ډېرو واقعاتو کې کېدی شي چې سترګه محافظه شي، خو بیا هم 100% نشي کېدی چې په ټولو حالاتو کې هغه وساتل شي. ټول تردیدات چې هغه پوست دي که تیره دي په سترګه کې مختلف تغییرات رامنځته کولی شي. فرضاً د سترګې په خارجي برخه چې موږ ورته عجفان وایو د سترګې محافظوي وظیفه لري. په دې کې دا تردیدات مختلفو عواملو او ناګواره حوادثو سبب کیږي. فرضاً پوست تردیدات په عجفانو کې کېدی شي د پړسوب سبب شي، کېدی شي په عجفانو خواوشا کې د شنې حلقې په شکل چې په طبابت کې موږ ورته ایکیموسیس وایو د هغې د رامنځته کېدو سبب کېدی شي. کېدی شي د عجفانو د څیرې کېدو سبب شي یا د لسریشن سبب شي چې وروسته د هغه معالج ډاکټر په واسطه سره کېدی شي ترمیم شي. د دې څخه وروسته شاته په منظمه د سترګې دا سپینه برخه چې ښکاري د تردیداتو له کبله کېدی شي په دې کې خونریزي رامنځته شي یا سیرې شي چې دغه سپینوالی ټول په یو سور رنګ باندې د وینې د موجودیت له کبله بدلیږي. همداسې د سترګې قرنیه چې شفافه برخه ده او ډېره حساسه، نور ورڅخه 100% تېرېدی شي او ډېر که چېرته یو کمې اندکې ضربه ولیدل شي د پوست تردیداتو له کبله په هغه کې خراشیدګي یا ابریژنونه رامنځته کېږي، په هغه کې پړسوب رامنځته کېږي یعنې حیض کېږي او اندازه سره ډبلیږي چې شدید دردناک حالاتو په لور باندې ځي.
په خلک کې د دې څخه د سترګې نیکه کې اپوپیل واقع ده د تردید له کبله کېدای شي چې هغه وسط پیدا کړي لوی شي چې میډریاسیس ورته ویل کېږي د هغې څخه وروسته آیرس یا د سترګې عنبیه چې ورته ویل کېږي د تردید له وجې کېدای شي هغه چې په محیط کې التصاق لري هغه ځای څخه خطا سي ډیالایسیس سي خپل موقعیت او ځای ته تغییر ورکړي وروسته د سترګې یو مهمه برخه چې د سترګې لینز یا عدسیه ده مخکې هم په دې باندې موږ بحث کړی چې هغه مهمه برخه د سترګې ده چې نور منعکس کوي انکسار ورکوي ورته او د لیدو سبب کیږي په لینز کې د تغییراتو د رامنځته کېدو سبب کیږي موږ تیر موضوع کې په کاتاراک باندې بحث وکړو چې یو هم د تردیداتو له وجې نه لینز کې کېدای شي تغییرات رامنځته شي د لینز د کاتاراک د جوړېدو سبب کیږي چې د مریض دید خرابېږي د دې په څنګ کې لینز د خپل موقعیت نه تغییر وکړي یو اندازه کوم ځایونو کې چې التصاقي شوی د هغه نه خطا سي چې سبلوکزیشن ورته ویل کېږي کله کله په مکمل شکل سره لینز د خپل موقعیت نه خطا کیږي یعنی ډیسلوکیټ کیږي خپل موقعیت ته تغییر ورکوي چې دا ټول د تردیداتو له کبله رامنځته کېدای شي حتی کېدای شي چې د لینز څخه خلف ته کوم چې د سترګې اوبه دي په دید کې مهم رول لري شفافې اوبه دي هلته کېدای شي چې د خونریزي را پیدا شي ډېر نازک شریانونه وریدونه چې د سترګې په ریتینا کې موقعیت لري هغه رپچر وکړي په هغه کې خونریزي را پیدا شي سترګې د بیرون خوا نه نورمال ښکاري او د سترګې کوم اساسي وظیفه چې ده چې د لیدلو وظیفه ده هغې کې مشکل را پیدا کېږي مریض نشي لیدی شاته په خلف کې د سترګې عصب ده چې اپټیک نرو ورته ویل کېږي د تردید له کبله کېدای شي چې عصب تر فشار لاندې راشي نو دا ټول هغه حالات دي چې سترګې په مختلفو برخو کې د مختلفو ناګواره حوادثو د رامنځته کېدو سبب کېږي د تردیداتو له کبله بیا هم مننه اوس ډاکټر صاحب که دې موضوع ته راشو چې کله چې یو داسې یو ناروغ تاسو ته مراجعه وکړي چې د هغې د سترګو شدیده تروما یا تردید لیدلی وي نو تاسو هغوی ته کوم اهتمامات په نظر کې نیسئ تر څو د دې دپاره یو د سترګو د درملنې دپاره یو څه مرسته وشي تروماګانې په خپله د تروما د هغه شی چې ضربه پرې وارده شوې د هغه ساختمان ته نوع ته او حتی د هغه شدت ته چې په څومره شدت سره د مریض په سترګه وارده شوې ده ټول فرق کوي په مختلفو درجو سره د تخریباتو رامنځته کېدو سبب کیږي حتی د عادي تخریباتو نه نیولې این تر د سترګې د ګلوب تر رپچره پورې چې بیخي د سترګې ګلوب رپچر کړي چې ډېر په شدید شکل باندې رامنځته کېدای شي کله کله داسې کېدای شي چې د سترګې د تروما سره حتی د دماغي تروما هم مریض ته پیدا شوي که چېرته ضربه ډېره شدیده واوسي کېدای شي مریض د شاک په حالت کې اوسي مریض د کوما په حالت کې اوسي په دغه وختونو کې موږ ته یوازینی کار مهم د مریض حیات مهم ده چې مریض باید ژوندی پاتې شي که مریض په شاک کې اوسي کوما کې اوسي نو هغه باید کوشش وشي چې د هغه ژوند وساتل شي له کوما نه وویستل شي شاک نه وویستل شي ځکه سترګې حیاتي ارزښت نه لري که یو انسان یوه سترګه ونه لري کولی شي چې د بلې سترګې څخه استفاده وکړي روزمره کارونه په مخ کې بوځي نو یوازینی هدف زموږ دا ده که په شدیدو تردیداتو کې چې مریض د شاک او کوما په حالت کې د پتن مریض له شاک او کوما نه وویستل شي د هغه تنفسي لاره خلاصه شي هغه تنفس وکړي هغه نه وروسته چې مریض سټیبل شو آرام شو او هغه په هوښ راغی د سترګې دپاره ورته اهتمامات نیول کېږي نظر د ډاکټر په لزوم دید سره نظر په جراحۍ سره نظر په هغه تغییرات سره چې په سترګه کې راغلي دي ډاکټر په هدایت سره هغه ترمیم او جوړیږي مننه کوم مدام ډاکټر صاحب اوس راځو دې موضوع ته چې کله چې یو شخص د سترګو تردیدات لیدلی وي او یا دا چې درملنه ونی شي یا دا چې روغتون ترې لرې وي تو د شفاخانې ته مراجعه کوي روغتون ته مراجعه کوي او د سترګې درملنه وشي د یو مشکل له وجې د دې درملنه ونی شي یا دا چې د دې تردید دومره زیات وي چې ممکن درملنه امکانات ونه لري څنګه نو که تاسو په لومړي قدم کې دا ووایئ چې دې ته کوم مشکلاتونه منځته راځي او همدارنګه اختلاطات چې شي دي په دې اړه یادونه وکړئ موږ مخکې مې یادونه وکړه چې تروماګانې په دوه ډوله یو تیره یا نافذه جروحات دي او یو پوست تردیدات دي خو هر یو په خپل شکل باندې په خپل نوبت سره کولی شي چې د عادي تروما نیولې سترګه کې ډېر تخریبات رامنځته کړي که پوست تردیدات ته وګورو سترګه د بیرون له کبله په بعضې حالاتو کې نارمل ښکاري
خو د سترګې وظیفه هغه څه چې د لیدلو وظیفه ده شاته په سترګه کې د تخریباتو له کبله هغه له منځه تللی اوسي سترګې دید د لاسه ورکړی اوسي که چېرته مریض توجه ونه کړي په وخت سره مراجعه ونه کړي کیدای شي په سترګه التهابي شي بعضې حالات رامنځته کړي چې موږ ورته انډوپټالمایټس وایو انتان پکې مداخله وکړي میکروبونه مداخله کوي د سترګې شاتینی برخه چې ډېر حساس او مایعات دي په هغه کې میکروب مداخله وکړي پیشرفت وکړي د انډوپټالمیت سبب شي چې بالاخره د سترګې ټول اعضا چې دي هغه میکروبي کېږي او بیا یو شدید حالت رامنځته کوي چې دردناک او دید له منځه تګ دې سره سړی مخ کېږي کله کله چې بعضې وخت کې جروحات هم ډېر زیات او سترګه منتنه شي کیدای شي سمپاتیک اوپټالمایټس رامنځته کړي چې همدغه میکروبونه د اپټیک نرو د لارې چې په خلب کې د دواړو سترګو اعصاب سره یو ځای شوي دي سالم سترګې ته انتشار وکړي سره دې چې ضربه یوه سترګه خوړلې یوې سترګې ضربه خوړلې وي روغه سترګه متاثره کړي د سمپاتیک اوپټالمایټس خطر رامنځته کړي بیا هم مننه ګران لیدونکو دا چې د سترګو جروحات ډېر زیات دي څه کولی شو او همدارنګه د دیګ بخار جروحات په سترګو باندې که چیرې چاته پیدا کېږي دې سره څه کولی شو همدارنګه نور موضوعات تر یو لنډې دمې وروسته مو ملتیا وکړئ